سلامونه او نیکې هیلې افغانانو ورونو. په ایران کې د ایران فاشست حکومت، ظالم حکومت، فرعون حکومت د افغانانو سره هغه ظلمونه کوي چې د دنیا په تاریخ کې چا نه دي کړي. د دې روژې مبارک په میاشت کې افغانانو ورونو د دې پوښتنه څوک وکړي د افغانانو. موږ دلته راځو، هیله کوم چې دا ویډیو دې ته شیر کړئ چې د طالبانو د مشرانو پورې ورسیږي او سترګې خلاصې شي چې دغه افغانانو سره لکه د فوټبال غونډه کې لوبې کېږي په ایران کې، کمیسونه پرتګونه تیستل کېږي، هغه ودرول کېږي، رقم توهینونه ورسره کېږي. او نن موږ دا وګورو چې یاره طالبان به د دې پوښتنه کوي که به نه کوي. افغانان ورونو موږ دلته راځو همدا خبرې کوو چې موږ روس مات کړی، موږ برطانیه ماته کړې، موږ 52 ملکونه مات کړي. نن موږ تاسې دا ته ووایه چې موږ شکست خوړلی که دنیا شکست خوړلی، چې موږ د خپل خور پوښتنه نشو کولی، د خپل یو افغان پوښتنه نشو کولی، د خپل یو مسافر پوښتنه نشو کولی. دلته موږ ډېرې غټې خبرې کوو چې موږ دنیا ته شکست ورکړی. او دا زه یوازې دا نظام نه یادوم چې زه ګنې دا نظام یادوم، زه تیر جمهوریت هم یادوم، زه د مجاهدینو وخت هم یادوم، دا ټول یادوم چې صرف خبرې دي، صرف ډیلاکونه دي لکه د فلمونو په شانې وله چې موږ دنیا ته شکست ورکړی دی. دنیا ته شکست چې څوک ورکړي د هغې د خلکو سره بیا داسې چلان نه کېږي. دنیا ته چې څوک شکست ورکړي هغه بیا د پنجابک جواب ویلی شي. نن مجاهدین کینی وایي موږ ورو تاجکستان، ازبکستان او روسیه کې دا ملکونه خیدام آزاد کړي، زموږ د جهاد د برکته برلین آزاد شوی. خوله دې ستاسې ماته شي چې د یو پنجابک نه خپل خور مور نه شي ګټلی. ته راځې ماته د تاجکستان ازبکستان خبرې کې. ستا خور مور ستا ساسې هغه خویندې ما مخکې په لایفونو کې ویلي د 2 وخت ډوډۍ دپاره خپل عزتونه نیلام کړم. دا ستاسې په وخت کې مجاهدینو چې تاسې دا خبرې کولې چې موږ دنیا ته شکست ورکړی. او نن هم چې موږ وایو چې 52 ملکونو ته هم شکست ورکړی، نه موږ د پنجاب د زوره یو، نه موږ د ایران د زوره یو، او غټو قدرتونو ته موږ شکست ورکوو. د دې پوښتنه څوک وکړي؟ دا مسؤلیت د چا دی؟ دنیا ته چې شکست ورکړی جاپان ورکړی، چې ته وګوره چې ټولې دنیا ته کومک ورکوي. جرمني ورکړی دنیا ته شکست، امریکیش دنیا ته شکست ورکړی، روس دنیا ته شکست ورکړی، برطانیه دنیا ته شکست ورکړی، فرانسې دنیا ته شکست ورکړی چې خلک ورته روانې مزدورۍ ته راتګ ته ورور همداسې لیواله ناست دي. سعودي عرب دنیا ته شکست ورکړی چې زه په لکه روپۍ وانې ویزا لم او سعودي عرب ته مزدورۍ ته ځم، بستره مې شاته اچولي. دوبۍ دنیا ته شکست ورکړی، ابوظبي دنیا ته شکست ورکړی چې زما همدغه ملاجان، همدغه د جهاد ټیکهدارانو بسترې شاته اچولي او په زرهاو درهاو ډالر لګوي ولته داسې مهربانه او هلته مزدوریانې کوي، بچیانې اوسېږي د امریکایانو د انګریزانو په پوهنتونونو کې سبقونه وایي. تش په خبرو باندې موږ سه مهربانه غولول کېږو. ته اوس وګورئ په دې 21مه صدۍ کې ستا د خلکو سره کم ظلم دی چې نه کېږي، ستا د مسافرو سره کم ظلم دی چې نه کېږي. هماغه ترکي چې ته ورته وایې چې دا یو اسلامي ملک دی، قسم په خدای چې ستا افغانان ستا زلمیانو هلته رانیسي په اوبو کې اچوي، سلي ورپسې کوي. همدغه ایران په روز کال 80 کسان زموږ د روسیې مهربانه اورې ورته ور واچو. زه یوازې د دې نظام خبره نه کوم، زه دا ټول یادوم چې صرف او صرف د خپل افغانانو تاسې پوښتنه نشئ کولی، نه د پنجاب نه ګټلی شي، نه د ایران نه ګټلی شي. سه مهربانه دلته راځئ او د غټې خبرې کوئ. شکست دې ته وایي، شکست دې ته وایي افغانانو ورونو چې زما خویندې میندې په بورخو کې ناستي، د یو وخت ډوډۍ دره کې نه لګېږي. زما زلمیان ټول خارج ته روان دي، زما خلک ټول تباه او برباد شو. دا دنیا ته موږ شکست ورکړی. څوک چې دنیا ته شکست ورکړي د هغې ملکونه مزې کوي، د هغې خلک مزې کوي. افغانانو ورونو نن ته ورشئ افغانستان ته وګورئ څه حل دی. خیرات راوړه امریکا خدای دې وبخه، برطانیه خیرات راوړه خدای دې وبخه، قطره خیرات راوړه خدای دې وبخه، پنجاب اقصا غنم راولېږه خدای دې وبخه، دا انډیا موږ ته غنم راولېږه خدای دې وبخه. او موږ 52 ملکونو ته شکست ورکړی. خپله خاوره نشو ګټلی، دا ټکه پورې خپل خلک نشو ګټلی. په تورخم کې زموږ خویندو میندو سره څه کارونه ونه شو، په سپین بولدک کې زموږ خویندو میندو سره کم کارونه ونه شو. دا افغانیت دی، دا پښتو ده، دا د احمد شاه ابدالي بچیان دي چې دنیا روانې سي مهربانه نخرې کوي.
او دلته چې ته خبره کې وایي ته جهاد په خلاف باندې غږېږي. جهاد نه چې څوک منکرېږي د قرآن نه منکرېږي. خو دا څنګه جنګ ګټل دي چې سیا مهربانه زه پکې ذلیل او تباه او برباد یم. زما خویندې میندې پکې تباه او برباد دي. زما زلمیان پکې تباه او برباد دي. زما غټ دی که ورکوټی دی که خویندې دي که مورګانې مې دي که ترورګانې مې دي ټولې سیا مهربانه بورکې اچولي د یو وخت د ډوډۍ دره کې نه لګي په قطارونو کې ولاړ دي او همداسې دا سلسله روانه ده. د یو وخت ډوډۍ موږ خپلو خلکو ته نشو ورکولی او بیا د دنیا د شکست خبرې کوو او ټوپک هم بیا پردی کارتوس هم پردی ډالر هم پردی. سیا مهربانه موږ دلته راځو دا خبرې کوو چې موږ دنیا ته شکست ورکړی. د دنیا نه شکست موږ خوړلی موږ ماتې خوړلي موږ بې عزته شوي وو. موږ له خلک توهینونه کوي موږ باندې خلک نخرې کوي. هماغه ایران چې ټوله دنیا په اقتصادي پابندي لګولي زما خلک وروره سیا مهربانه ځي مزدورۍ ته اول ته ایراني سي سیا مهربانه هغه شان توهینونه هغه شان ظلم ورسره کوي چې یقین وکړه چې سړي هغه ویډیوګان نشي کتلی. آیا د دې پوښتنه د چا مسؤلیت دی؟ د دغه افغانانو توهین چې کېږي یا دا وجل کېږي یا دغه شانې بې عزته کېږي دا د دې پوښتنه څوک به وکړي؟ په سپین بولدک کې په تورهم کې میندې خویندې دغه شانې ولاړې دي دغه شانې سړو سره ولاړې دي. پنجابک پې لګی دی سیا مهربانه لاسونه پې وایي. غیرت څه شو؟ پښتو څه شوه؟ ستاسې افغانیت څه شو؟ ستاسې غرور څه شو؟ صرف خیرات راوړه سیا مهربانه. هېڅ شی نور نشته دی. خیرات راوړه چې زه بېګاره وروره چې ګېډه پې مړه کړم. موږ خیراتمند خلک یو. موږ افغانستان نه د خیرات یو دغه جوړ کړی دی سیا مهربانه چې دنیا بس ماته خیرات راوړه. کله به موږ د پردي خیرات نه خلاصېږو. کله به موږ پنجابک ته جواب ورکړو خپلې خویندې میندې او ځوانان به ترې ګټو. کله به موږ د ایران نه خپل خویندې میندې ګټو. کله به د ایران نه د خپلو زلمیانو د توهین بدله لو. کله به راوچتېږو. غیرت به په څه شي کوو؟ خو غیرت خو په خپلو خلکو کېږي که نه. پنجاب رانه ځمکه نیولې ده دا ټکه پورې ګټلی نه شم او ایران راته وروره خلک بې عزته کوي. نو غیرت خو په دغه کېږي. ما ته بیا دلته خلک راپاڅېږي ته ورور دا خبرې مه کوه. ته معلوم یې چې موږ شکست ورکړی. شکست دې نه منم. شکست به دې هله ومنم چې د خپلو خلکو ته پوښتنه وکړي د خپلو زلمیانو ته پوښتنه وکړي. تا خدای د دې روجې په میاشت کې ستا د افغان نه پرتوګ کمیس ایستل کېږي. رقم خبرې ورته وایي چې دا وکړه لکه بیزو چې ګډې. دلته راځو موږ غټې خبرې کوو. دلته چې ته خبرې کوې دغه د اسلام په ټیکهدارانو په یورپ کې چې بعضې ناست دي بعضې چې په قطر او په دوبۍ او په دې ځایونو کې ناست دي په سعودي کې چې بچیان یې دلته د انګریزانو او د امریکایانو سره یو ځای سبقونه وایي. نه د دې نظام خلاف مه کوه خبرې مه کوه. تېره مه چې ما د اشرف غني صاحب په نظام کې د نظام خلاف خبرې کولې وایي ته دا وکړه نیوکو ته هم نه پرېږدي چې دغه شان دا ظلم د دې زلمیانو مخ چا ته وړي. د دې پوښتنه څوک وکړي د دې غږ څوک بدرګه کړي. او د خدای په لحاظ باندې تاسې خپله قضاوت وکړئ افغانانو ورونو چې موږ ویل چې موږ دنیا ته شکست ورکړی. ایا زموږ د دنیا ته چې څوک شکست ورکړي هغه داسې کېږي د هغې حالت داسې وي د هغې د خویندو میندو حالت داسې وي. شرم په کار دی موږ ته. بې غیرتۍ نه باید موږ سرونه ټیټ کړو. بس هر یو دی کومک لېږه افغانستان ته وروره دنیا ستړې شوه په موږ باندې سیا مهربانه. دې طرف نه هم خیرات راوړه سیا مهربانه. همدغه بورقې دي همدغه زموږ خویندې میندې دي چې په قطارونو کې همدغه ماشومان هم دي چې په قطارونو کې ولاړ دي. سیا مهربانه د یو وخت د ډوډۍ درک نه لګي. د خدای په لحاظ باندې موږ به کله پوهېږو چې دغه ټوپک موږ ته چا راکړی د څه دپاره یې راکړی و. دغه کومکونه چې موږ سره خلکو کول د چیش دپاره کول په جنګ کې د دې دپاره کول چې زموږ ځوانان دغه شانې بې عزته شي. د دې دپاره دا کومکونه کول دا ټوپک یې ما ته راکړی و چې زموږ خویندې میندې دغه شانې بې عزته شي زموږ ځوانان داسې بې عزته شي موږ نه خیراتمار جوړ شي د احمدشاه ابدالي بچیانو نه خیراتمار جوړ شي د دنیا نه خیر وغواړي د کافر نه او د مسلمان نه د هر یو نه خیر غواړو. سیا مهربانه غیرت چېرته دی؟ پښتو چېرته ده؟ چېرته دی پښتو غیرت؟ خویندې میندو باندې مکتبونه بندو ځوانان راځي توهینونه ورته کوو د بیرغ په سر باندې وروره سر پې کلو برېتې پې نیمې وو ملي شیونه د منځه وړو ملي شیونو ته احترام نه لرو. وروره ټوپک مې راغستی د امریکاني ټوپک هغه راسره څنګ کې پروت دی خپل ملي بیرغ او حکومه ځوانان زما لاړ شه په همدغه شانې شیونو باندې د میندې ټول لاړ وروره خارج ته منډې. تاسو ته ما ویلو چې دا ته وګورئ د درېیمې میاشتې نه وروسته به ستاسې د افغانستان به د خلکو یو بهیر روان وي خارج ته ایران ته به ځي ترکي ته به ځي خارج ته به ځي. لکه چې ته ورسره داسې سلوک کوې چې هغه وروره ته یې مهربانه چې منځلمه ټوله زما
ته نه وروره د اقتصادي کوم پروګرام لري، ته نه وروره ملي شیانو ته دغه ژمنې صرف او صرف مهربانه به شکست دی او ما دی او هغه دی. یو ځای کې د وروره صاحب مهربانه زه د سپین بیرغ ته احترام لرم، یو ځای کې د سپین بیرغ راوچت کړي، بل ځای کې د سپین بیرغ راوچت کړي. په زور روانې دلته ته حکومت کوې، په ما باندې په زور حکومت خو د افغانان نه مني. که تاریخ وګوره که چا منلي او هغه کامیاب شوي، نو خبره دا ده افغانانو ورونو چې انتهایی ظلم تاسو ته به دا ویډیوګانې مخې ته راشي په ایران کې د افغانانو سره کېږي. او زه هغه وخت هم را یادوم چې په 1980 کې د پاکستان په محبسونو کې په سلهاو افغانان د ګرمۍ د لاسه مړه شو. دا د 1980 خبره کوم. خلک موږ ته وایي تاسې نفرتونه خوروئ. دا 1980 تاسې وګورئ، ګوګل کې سرچ کړئ. د ضیاء الحق په وخت کې هم موږ سره دا ظلمونه کېده، هم زموږ خلک په وروره صاحب مهربانه نیول کېده، مهاجر دی او پلانې دی بستانې. دا د نن د 2 کسان نه خوشحالېږي چې ایران والا دا کار کړی. موږ سره ولا کې نه پنجابک موږ باندې سرپه کړې ده او نه وروره صاحب مهربانه ایران. او دلته صاحب مهربانه راځو چې موږ وروره د دنیا قهرمانان موږ یو. دا خو هغه خبره شوه چې یو سړي ته ته په غېږه ورشه، هغه سړی راسملوه، خو هغه سړی دې بېرته راوچت شي، ستا کور دې وران کړي، ستا خویندې میندې دې بې عزته کړي، ستا ځوانان دې در په در کړي، تا نه دې سوالګر جوړ کړي. ته بیا یې وروره مټې وې چېرې ما وروره سړی راسملولی. هغه سملول خو نه شو، هغه خو تباه او برباد شوي. نو خبره دا ده افغانانو، طالب په مخکې شعر کې غواز بدرګه کوي چې انتهایی په بدو حالتو کې دي. هغه ویډیوګانې څوک نشي کتلی د روژې میاشت ته، ولږه تنده خو په یو طرف ته ده. او اوس هم صاحب مهربانه پرتوګ او کمیسیون هم رانه وباسي او ځوانانو باندې رقم نخرې کوي. دا خبره ده کومه چې دا اوسنۍ زما خبرې نه دي. ما په تیر نظام کې په تورخم کې زموږ خویندې میندو ته خالي چوکه وړل شوې ده. ما بیا دلته ویډیوګانې کړي، ما بیا دلته لایفونه کړي. خلک دا بیا ما ته نه وایي چې ته مخکې چېرته وې. مخکې هم زما ویډیوګانې شته په هغې نظام کې. په ایران کې چې کوم ظلم شوی دی یا په ترکیې کې کوم ظلم شوی په هغې باندې ټولو باندې موږ ویډیوګانې راکېک شوې. زه نن دا وایم چې موږ دنیا ته شکست نه دی ورکړی، شکست موږ خوړلی، موږ خیرت مار یو، موږ بې عزته شوي، زموږ خویندې میندې بې عزته شوي. او هغه خلک چې وایي چې موږ تاجکستان او ازبکستان او زموږ د وجې نه برلین آزاد شوی، خولې ماتې شه بې غیرتو د ISI د CIA ایجنټانو. ستاسې خویندو میندو په 92 کې چې ورسره کوم عملونه وکړه، د خپل 2 وخته ډوډۍ دپاره بیا خپل عزتونه لیلام کړه. هغه هم نشي ګټلی، اټک نشي ګټلی. او دې طرف ته تاجکستان او ازبکستان موږ ته ازادې خاورې دي چې ستا دا بدرنګه قواره چې تاسې افغانستان د داود خان د وختونه هم دلته په تباهۍ باندې راواغسته، نن پورې افغانستان د تباهۍ او بربادۍ طرف ته روان دی. په الله سپارم دا ویډیو مو وکړه او دا لایف شیر کړئ.